قدرمنو اوریدونکو، ستاسو پام راړو د نعمانیې مدرسې او د دارالافتا د مسؤل د الحاج مفتی جان محمد صاحب یو اصلاحي بیان ته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رواه أبو داود. وعن أبي فاطمة الأزدي أو الأسدي رضي الله عنه قال: قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا فاطمة، إن أردت أن تلقاني فأكثر السجود. رواه أحمد. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة 12 سنة. رواه الترمذي. وقال: هذا حديث غريب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قدرمنو، دنیا کی قانون دادی د بندگانو پلاس جوړ سوی قانون دادی چې د چا سره مینه او محبت کیږي، یو څه اسباب یا یو څه داسې شام دی پیدا کړی دي چې په نتیجه کې یو د ابل محب سي، عاشق او مین سي، ډېرې پیسې، ډېر دولت، ښه شایست، ښه اخلاق او داسې نور څه. خو د رب العزت له طرفه څخه په دنیا کې قانون دا دی که څوک د الله مینه غواړي د ځان لپاره، د الله پر اوامرو دې وچلیږي او د هغو شانو څخه دې ځان نامنع کړي د کومو شانو په باره کې چې رب خپل مخلوق ته د منع فیصله کړې ده او رامنع کړي دي. موږ زما ورونو په یوه وخت کې هم آزاد یو او هم مکلف او پابند یو. آزاد په دې معنا چې د مخلوق سرپرستی، د مخلوق امر، د مخلوق اډر، د مخلوق حکم پر موږ او تاسو نشي چلیدلی. زما سره خپل سرمایه، ستا سره خپل بچان، ستا سره خپل جایداد او باغ، د ده سره بیا خپل دولت او سرمایه آزاده ده، هر څوک هر څه په کولی شي. خو د رب العزت قانون او احکامو ته چې بیا وګورو، موږ هر یو پابند یو، نسو کولی چې خپل سرمایه د خپل نفسي خواهش مطابق وچلو. او په حقیقت کې زما ورونو، که د سترګو څخه د لیدلو صحیح کار واخلو او د دید صحیح کار واخلو، په حقیقت کې دغه پابندي هم ازادي ده. ولې؟ د لږ وخت لپاره څه قرباني ورکول او په هغه قرباني باندې خپل اوږد سفر برابرول او د هغه لپاره امادګي نیول، د عین عقل دی او هوښیاري ده. خو دا چې کفار او مغربي نړیواله دا وایي چې مسلمانان پابند دي، مکلف دي، موږ آزاد یو، کاش چې اسلامي ټوله تعلیمات د دوی و مخ ته وای او دوی مکمل ریسرچ کړی وای. په حقیقت کې خبره برعکس ده. موږ 100% آزاد، دوی 100% مکلف او پابند. ولی؟ تاسو به قریبان لري، تاسو به دوستان لري، تاسو به ملګري لري په خارج کې. پوښتنه ځینې وکړئ. یو ډېر ساده مثال زما ورونو زه وایم، او د زموږ او ستاسو ناسته هم د دې مقصد لپاره چې یو څه په موږ او تاسو کې راسي. کله چې موږ د یو چا سره مخامخ کیږو، هغه د خپل ژوند حالات راته وایي، وایي زه باید په خارج کې داسې ژوند وکړم چې ثانیې ته هم حساب وکړم.
او ساعت ته هم حساب وکم، هفتې و میاشت او کال ته هم حساب وکم. زما باید وخت داسې تیر نسی چې په هغې کې د ما 1 روپۍ 2 افغانۍ و 1 ډالر و او 1 پلانکۍ سکه ګټلې نه وي. ولې د هغه دولت تر قانون لاندې دی راغلی دی چې ته به سرای پیدا کوې، دولت ته به ټیکس ورکوې، موټر به چلې، دولت ته به ټیکس ورکوې، فلانه به کوې، دا به کوې. خو تاسو دا بل طرف ته زما ورونو ګورئ چې کله د مسلمانانو ټولنې ته راسئ، تاسو خپل حساب وکئ. څو ساعته تاسو خواري کښلې ده؟ 6 ساعته به مو الی 7 ساعته خواري کښلې ده، نور ټوله تاسو آزاد یاست. هغه سړی د خوب هم د ساعتو په شمار باندې کوي، هغه سړی موټر هم د کیلومتر په حساب باندې چلوي، هغه سړی چې مجلس کوي هم په دې حساب باندې چې زه باید وخت ضایع کمه. ولې خو هلته دی پابند دی د مخلوق له جانبه څخه، خو موږ لله الحمد پابند نه یو. موږ د هغه ذات له طرفه څخه پابند یو، کوم ذات چې موږ او تاسو ته رزق راکوي. نو د دغه ذات سره زما ورونو ځینې د مینې او د محبت اسباب دي. یو د هغو اسبابو څخه هم لمونځ دی. لمونځ زما ورونو هغه عبادت دی چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلې مبارکې شایستې او پستې تک سپینې پښې هم په دغه عبادت باندې وپړسوئ. اهمیت یې ورته درلودی. د حضرت عایشې رضی الله عنها غوندې ښځه د دې مبارکې غوندې هوښیاري چې دې درلودله او د دې سره چې کومه مینه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وه، د دغې مبارکې څنګ به یې پرېښودی او ولاړ به سو د رب العزت و حضور ته به یې 2 رکعاته لمونځ کوئ او بیا به ټوله شپه ولاړ. ولې خو ښځه اهمیت نه لري د لمانځه په مقابل کې، اولاد اهمیت نه لري د لمانځه په مقابل کې. خو زما ورونو افسوس بیا د فیسبوک پر هغه لیکنه باندې دی او د هغو ځوانانو څخه مې ګیله هم دا ده چې په فیسبوک کې کار کوي خو متاسفانه دغسې بېعقلو او احمقانو ته بیا جواب نسي ویلی. فیسبوک آیډي یې جوړه کړې ده، ادرس یې جوړ کړی دی، ټلیفون خو ورسره دی، خلاصولی یې سي، خپل ادرس یې راواړوئ. باید څنګه د دین اسلام دعوت په فیسبوک کې وکړي، بس دلته نو ټپ ولاړ دی. زما د خپلې اسلامي ټولنې د ځوانې طبقې څخه دا ګیله او شکایت دی. هغه ورځ یو لیکنه سوې وه او په هغه لیکنه کې یو ډیره غلطه او یوه ډیره بیکاره دعوا پر ټولو انبیا علیهم السلام باندې سوې وه. زه په دې باندې دا خبره را نقلول غواړم چې دلته مهم شی عبادت لمونځ دی. ځوان دومره بېباکي د لمانځه سره کوي او هلته به د یو داسې کس چې پر انبیاوو یې نیوکه کړې د هغه جواب نسي ورکولی. پوهېږو خو انشاءالله په خبره. بیا دې نو خپل دا ځواني په دې ځای کې چې لمونځ ځینې قضا کېږي او په دې ځای کې چې بیا هلته د یو چا د نیوکې جواب نسي ورکولی، لا جوابه پاتې کېږي. دلته دې نو خپله ځواني او هغه لا جوابه پاتې کېدل، بې جواب پاتې کېدل تول او ترازو تور واچي، خپل ګریوان ته دې سترګې سر وځړوي او بیا دې فیصله وکړي. هغه کې لیکلي وه، زه په دې باندې دا شی درته وایم چې تاسو یو څه ویښ واوسېږئ او یو څه دا ستاسو احساسات او جذبات باید د دین مقدس د خدمت لپاره پر ځای وي. داسې نه وي چې احساسات او جذبات د خپلو نفساني خواهشاتو لپاره راپورته، اما دین مقدس ته چې څه هر څه ضربه ورکوله. هغه لیکنه کې یو چا لیکلی دی چې دا ټوله فحاشي او دا ټوله عریاني او دا ټوله بېادبي ما په لس او غلط شان دا د انبیاو څخه را شروع سوي دي. زه بیا په افسوس مارونو دا خبره کوم، سیدي یو څه کسانو هلته څه خبرې پر کړي وې چې دا غلط کار دی، دا غلط کار دی، چا لعنت باندې ویلی و، چا پلانه کړې وه، خو هغه جواب چې زما په زړه کې و هغه جواب دو کسان نه ورکړی. موږ چې کوم څان ولیکل هغه خو رب ته معلوم دي. نو زما ورونو الله رب العزت سره د مینې او د اشنایي او د الفت یو څه اسباب سته، یو د هغو اسبابو څخه هم لمونځ دی. او پر داسې یو پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر هغه هم نیوکه کېږي، پر سلیمان علیه السلام هم نیوکه کېږي او فلانه د انبیاو نومونه یو په یو ذکر کړي دي. زه هغه تفصیل ته تلل غواړم نه، بلکې ستاسو فقط توجه هغه ته را اړوم چې داسې غلطې خبرې هم کېږي. خو بیا افسوس وایم چې څه کسان کاشکي چې داسې ویښ دماغه وای او ویښ احساس یې درلودلی چې د دغو کسانو جواب یې کولی سوای. خو دا چې یو مسلمان دی زما ورونو په خپل دغه مهم عبادت کې چې د لا اله الا الله وروسته په دویم قدم کې تر ټولو بنیادي عبادت بنسټیز اهمیت چې لري هغه لمونځ دی، د دې څخه بېباکي راغلل.
ما درته وویل چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوندې انسان نو دومره باشرفه او باعزته انسان روی زمین موږ پیدا کولی سو؟ یا دا انتخاب د رب العالمین دی، مخلوق به څه انتخاب وکړي؟ داسې یو څوک هم د خپلې کوروالا څنګ پرېږدي، داسې یو څوک هم د خپلو بچانو پروا نه کوي چې کله د رب سره د مناجات وخت راورسېدی بس ولاړ سو او داسې تازه کوي. د بلال حبشي رضی الله عنه اذان یې واورېدی، الله اکبر را روان سو، امادګي یې وښودله، هر څه یې شاته وغورځول. ځکه نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو فاطمه ته داسې وایي: وعن ابي فاطمه الازدي او الاسدي رضی الله عنه قال، ابو فاطمه ازدي رضی الله عنه فرمایي قال لي نبي الله صلی الله علیه وسلم، وای ما ته د الله نبی صلی الله علیه وسلم دا وفرمایله: یا ابا فاطمه، ای د فاطمه پلاره، ان اردت ان تلقانی فاکثر السجود، که دې خوښه دا وي، اراده دې دا وي چې زما سره په آخرت کې ملاقات وکړي، یو ځای سې، نو سجدې ډېرې کوه. او د نبي د حکم په منلو کې د رب العزت سره عین عبادت دی، ملاقات دی، د هغه خبره منل دي. ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، که تاسو د رب العزت سره محبت لرئ، شرط دا دی چې زما اتباع وکړئ. د الله نبی ابو فاطمه ته څه وایي؟ ان اردت ان تلقانی، که دې خوښه دا وي زما سره په آخرت کې یو ځای سي، فاکثر السجود، سجدې ډېرې کوه. یوازنی حالت زما ورونو ټوله کتابونه سره راواړوئ، دغه حالت دی چې الله ته دې سړی ډېر نږدې وي او د الله دې محبوب وي، هغه د سجدې حالت دی. بس خو که د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره زما ورونو موږ په حقه او په رښتیا سره مینه او محبت لرو، راسئ د هغه پر لار باندې روان سو. دغه یو مهم عبادت خو راڅخه پاته نه سي. که د چا څخه د مازګر لمونځ قضا سو، حدیث شریف کې راځي ګویا کې ټوله مال یې هلاک سو. دا عقیده او دا توکل و ایمان ناسره وي، پوخ یقین ناسره وي، نو بیا د مازګر لمونځ نه راڅه قضا کېږي. هغه تجري چې دی حساب یې کړله، 1000 افغانۍ یې ګټلې وې، خو بې برکته سولې، د مازګر لمونځ قضا سو. جیب ته یې واچولې. زما ورونو تاسو خو به اورېدلي وي، تاسو ټوله د ښار هغه دوکانداران یاست چې خپل حلال کسب کوئ، لله الحمد. د کور دپاره 2000 او 5000 10,000 افغانۍ راواخلي، سبا سهار چې حساب ورسره کوي وایي 5 را پاته دی، 10 را پاته دی. ولې؟ فکر وکړو زما ورونو، وجه څه شي ده؟ پیسې ګټل سوي دي خو برکت یې پورته سوی دی. د برکت د پورته کېدلو وجه دا ده د څخه لمونځ قضا سوی دی. الله دې د لمانځه اهمیت زموږ په زړونو کې راولي. خو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما ورونو یو بل حدیث شریف کې دا فرمایي: که چا 4 رکعاته د ماپښین مخکې وکړله او چا 4 رکعاته د ماپښین وروسته وکړله، 4 مخکې او 4 وروسته پر دې دوامداري کوله، همیشه توبې کوئ، الله رب العزت به دا کس پر اور باندې حرام کړي او الله رب العزت به په اور باندې نه سوځي. 4 رکعاته وروسته او 4 رکعاته مخکې کول. که د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل قول ته وګورو، هغه مبارک خدا سي راته فرمایي: که چا د لمر د راپورته کېدلو سره سم لمر راپورته سو، 15 دقیقې تېرې سوي وي، دغه وخت 2 رکعاته لمونځ وکړي، د یوه حج او د عمرې ثواب دی، د اشراق لمونځ. حساب وکړو زما ورونو. تاسو ما ته ووایاست مولوي صاحب کړی دي، زه به تاسو ته ووایم چې زما ورونو تاسو کړی دي، راسئ حساب سره وکړو. زما استاد دلته مجلس هم د دغه هدف دپاره دی. ځان ته متوجي سو. دو کسانو څخه بیا ګیله او شکایت کوو، زړه مو درد کوي چې د دې لپاره د نورو انسانانو په سترګو کې دی شوی سیږي، روزانه غسل کوي، بلا ناغه حمام کوي، بلا ناغه عطر استعمالوي، بلا ناغه شامپو استعمالوي، بلا ناغه باید وریښتان ږمنځ کړي. صحیح خبره ده. طهارت صحیح خبره ده چې نصف الایمان د ایمان نیمه جوړوي، مګر راسي وجې ته چې موږ روزانه د کور څخه په داسې یو حالت کې راووځو چې موږ د یوه حج او د عمرې ثواب ګټلی وي، او د 2 رکعاتو لمونځ چې موږ او تاسو ادا کړي، د دې څه برکتونه مو په خپل کور کې پرې شوي. حساب به سره وکړو. د کور څخه چې وځو دعا مو هیره ده، برکت به چیرې په دې کور کې راسي. د کور څخه چې وځو 2 رکعاته لمونځ دې کور ته هدیه او تحفه نه پرېږدو، برکت نور ته پرېږدو چې الهي ستا د رضا لپاره مې دا کار وکړي، زه خو ستا هغه عاجز او کمزوره بنده یم، زما سره د دغه کور د حفاظت بل هېڅ شی نه وه، بس دغه راسره وه. او که غواړو چې په دوکان کې خپل برکت راولو، په دوکان کې مو تجارت ګټه کړې وي، په شرکت کې مو تجارت ګټه کړې وي،
او هر ځای موږ د ستړو او د هلاکو شانو څخه ژغورل سوي یو راسي چې د څاښت لمونځ هم وکړو. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که چا 2 رکعاته د څاښت لمونځ وکړي الله به یې ګناهونه ورمعاف کړي که څه هم د دا کس ګناهونه د دریاب د اوبو د ځګ په شان وي. عقیده غواړي زما ورونو او پوخ یقین غواړي. زموږ سره دا یقین رالی، زموږ په زړونو کې دا عقیده رالل او زموږ د الله رب العزت د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر ارشاد باندې باور او اعتماد رالی، بیا ان شاء الله تعالی 2 رکعاته د څاښت لمونځ موږ څخه نشي قضا کېدلی. څه شي به وي زما ورونو؟ 2 دقیقې به ونیسي چې ډېر قرار او په تلوار یې ونه کړو، مناسب یې وکړو، ډېر قرار یې هم ونه کړو، ډېر تلوار هم ونه کړو، مناسب یې وکړو، نو 3 دقیقې وخت به ونیسي، 4 الی 5 څه شي به ونیسي او زموږ ګناهونه به که د دریاب د ځګ په شان وي هغه به هم الله رب العزت رامعاف کړي وي. اوس صلات التسبیح لمونځ په روژې کې هر انسان کوشش کوي چې وی کې قضا نه سي. صحیح خبره ده، په عمر کې 1 وار، په کال کې 1 وار، که نه وي په میاشت کې، په میاشت کې نه وي هفته کې، په هفته کې نه وي هره ورځ که نه وه هفته نه وه میاشت نه و کال نه و په عمر کې پلا. په اوس وختو کې صلات التسبیح لمونځ سوی دی او که یا ټوله ګناهونه معافوي، ټوله ګناهونه که تا څخه صغیره او کوچني ګناهونه سوي وه دا ټوله در معافوي. د کبیره ګناه لپاره شرط دا دی، د لوی ګناه لپاره چې توبه به څوک باسي. صلات التسبیح لمونځ نفلي لمونځونه چې موږ ته په حدیث کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که د چا فرضي لمانځه ته تاوان رسېدلی وي نفلي لمونځ یې وکړي، نفل یې وکړي. هغه تاوان او هغه نقصان چې په فرضیاتو کې راغلی و په نفلي لمانځه باندې پوره کېږي. الله دې زما ورونو توفیق راکړي. نو دا خبره کولی شو د چا سره چې د کم شي محبت نه وي هغه اهمیت هم نه ورته لري، د چا سره چې د کم شي اهمیت نه وي د هغه سره محبت هم نه کوي. که زموږ سره د لمانځه یقیني ډول په یقین سره محبت پیدا سي، اهمیت یې زموږ په زړونو کې راسي، هم به بیا اهمیت وي، د اهمیت په وجه به هم محبت وي، د محبت په وجه به هم اهمیت وي، بیا ورڅه قضا کېږي نه. الله رب العزت خو قرآن کریم کې ځای فرمایي چې تاسو لمونځ وکړئ. سورة بقرې په 43 نمبر آیات کې الله فرمایي واقیموا الصلاة، لمونځ کوئ، په جماعت یې کوئ، پر وخت یې کوئ، په پابندي یې کوئ. او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث خو بیخي ډېر دي پر دې باندې که چا سی اودس وکړي او سی سجده یې وکړل، سی رکوع یې وکړل، الله رب العزت ځنازي سو، د لاسو څخه یې خطاوي معاف سوې، د مخ څخه یې خطاوي ولاړلې، د پښو څخه یې خطاوي ولاړلې، درجې لوړې سولې، الله رب العزت ځنازي سو. لمونځ ډېر اهمیت لري، خو کاش کې چې دغه لمانځه اهمیت په موږ کې راغلی وای او الله رب العزت یې راولي، هغه وخت بیا د نارینهو او د ښځینهو څخه په وارو داسې پیښه ده لمونځ قضا کېږي چې کله دوره د راتللو وخت وي. بس حتمي او ضروري ده دا وایي رسم او رواج دی چې د مازدیګر د لمانځه وروسته باید دوره راسي، ناوې وړي په دا وخت کې باید خلک راسي، جمع غفیر ډېر انسانان راسي، پر لارې باندې د مازدیګر لمونځ قضا. او چې کله نکاح وتړل سول دستي ځینې کسان به شاید لمونځ کوي، د ماښام لمونځ بیا پر لارې باندې تیر سي. په دې وخت کې زما ورونو انسانان دي، بشر دي، مخلوق دي، تقاضا او ضرورتونه لري. په دې وخت کې نو انسانان لمونځونه څنګه وکړي؟ مسؤلیت ټوله یا د ناوې د طرفه څخه دو خلکو په غاړه دي یا د زوم له طرفه څخه دو کسانو په غاړه دي. دا ترتیب چا ویل چې ضروري دی؟ خامخا د مازدیګر لمانځه وروسته ورا راځي او ځي. چا ویل چې دا په کوم کتاب باندې لازمي سو؟ ولې د سهار په طرف کې که ورځ خرابېږي او که کاروبار پاتېږي دا وره او دا ناوې وړل دي د مازدیګر په طرف کې نه بلکې د سهار په طرف کې 11 بجې دي وي. تاوان به وکړي زما ورونو؟ هېڅ تاوان نه کوي. تاسو راته ووایاست حتمي او ضروري ده که زما ورونو موږ یو شی پر ځان باندې رواجي او رسمي ضروري بولو نو د رب العزت حکم پر ځان باندې ولې ضروري نه بولي چې قضا کوي؟ ما لمونځ پر وخت باندې وکړئ. الله اکبر کبیره. زموږ او ستاسو دغه مدرسه یا دارالافتا خو ډېری کسان نازي د خپلو شرعي پوښتنو د جوابولو لپاره، معلومات کولو لپاره. دا خبره ډېره په غوږ کې نیولې وي. ما ته پلار وصیت کړی دی، ګوره چې داسې ونه کړي. د پلار وصیت که ده ونه منئ شاید هېڅ ګناه نه وي، شاید وم امکان لري چې هېڅ ګناه نه وي. دا خبره هر ګړی کې ما ته پلار وصیت کړی، دا کار زه خامخا کوم. خو چې کله مسله ورته راله د رب العالمین له طرفه څخه امر
د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټوله ارشادات په میراث موږ ته پاته، خو د هغه هم وصیت دا دی چې تر لمونځ کوه، ولې د لمانځه پابندي نه کوې؟ که ورته ووایې دا ستا شکل او صورت ناسته او ولاړه د نبي پر طریقه برابره نه ده، خو هغه هم وصیت دی. د پلار په وصیت کې دومره جدي او د پاک صلی الله علیه وسلم د میراث چې تا ته در پات دی د هغه په باره کې جدیت نسته. خبرې به سره کوو. زما ورون څو واره ما دا وویله چې موږ سره پوه سو دلته دا ناسته او ولاړه د دغه مقصد لپاره ده. دا مجلس چې په دغه شپه باندې قایمیږي او دلته موږ د یو څه اورېدلو لپاره راځو، په ځان کې اصلاح راولو. نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث کې فرمایي وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل رحم الله امرأ، الله رب العزت پر هغه کس باندې رحمت وکړي، کم کس صلى قبل العصر 4 چا چې د مازګر د لمانځه مخکې 4 رکعات نفل لمونځ وکړي. رحم الله د الله نبی دعا کړې ده او د هغه چا په باره کې دعا قبول شول چا چې د مازګر د لمانځه مخکې 4 رکعات لمونځ وکړي. مسجد ته رالی 4 رکعات لمونځ یې وکړي. مازګر جماعت ته 10 دقیقې وخت پاته و 4 رکعات لمونځ یې وکړي. نفل یې وکړله، په یوه نیت یې وکړل، په یوه سلام یې وکړل. د الله رب العزت د نبی دعا د دا کس په باره کې قبوله شوله. مولوي صاحب دعا راته وکړه، ستا د دعا په هیله سمه د دعا کوو. مور دعا راته وکړه، خامخا به یې راته کوې، دا مشکل لا پیش دی. پر اوږه هم مې وټکوه چې الله رب العزت کارونه راسم کړي، هغسې به پلاره دعا راته وکړه، د څه لپاره پلانکی مشکل دی، دغسې یو چټۍ هم رایلکه، داسې وایو خو د الله رب العزت نبی دعا 1400 کاله مخکې راته کړې ده. رحم الله امرأ، الله رب العزت پر هغه سړي باندې رحمت وکړي، کم سړی صلى قبل العصر 4 چا چې د مازګر د لمانځه مخکې 4 رکعات لمونځ وکړي. او د الله نبی داسې دعا وکړله چې د رحمت دعا یې وکړل، الله دې رحمت پر هغه چا باندې وکړي په رحمت کې تجارت رالی، د تجارت ګټه رالل، ښه اخلاق رالل، او پر اوږو باندې چټۍ درلله، ګټه رالل، د تاوان څخه انسانان وژغورل شول. الله دې موږ ته د خپل پیغمبر پر ارشاداتو د عمل کولو توفیق راکړي. دا توفیق زه هم محتاج یم، تاسو هم محتاج یاست. زه هم ستاسې غوندې انسان یم، زه هم داسې ضرورت و دغو شیانو ته لرم لکه تاسو چې لرئ، او شاید ستاسو در ضرورت څو چند زما ضرورت و دې شیان ته ډېر وي. نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث کې هم ډېر ښه فرمایي. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر. رسول الله صلی الله علیه وسلم وروسته د دې چې لمر به در سره واوښتی او د ماپښین مخکې 4 رکعاته لمونځ کوي. وقال او بیا به یې وفرمایله انها ساعة، دا یو ګړی دی، یو ساعت دی، تفتح فيها ابواب السماء، په دې کې د اسمان دروازې خلاصېږي. یو ګړی ستا، یو ساعت ستا، د اسمان دروازې خلاصېږي. بیا د الله رب العزت نبی فرمایي واحب ان يسعد لي فيها عمل صالح، زما خوښه ده چې په دغه ګړی او ساعت کې چې د اسمان دروازې خلاصې سولې، زما یو نیک عمل صالح عمل هغه تر وخیږي. د اسمان دروازې خلاصې دي، ځي و هغه ځای ته چې د رب العزت فیصله سوې ده، امر سوی دی. د ماپښین 4 رکعاته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوله. موږ هم د دې پابندي وکړو. زنانو ته هم دا خبره ده چې پر هر شي باندې معمولی کالو پرېوللو باندې فرضي به وکړم ناوخته سوره باندې لمونځ نه ځنډوي، زنانه به بیخي په دې کې کاهاله دي. بل حدیث شریف کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو هريره رضي الله عنه فرمایي وای رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل من صلى بعد المغرب 6 ركعات، کچا د ماښام د لمانځه وروسته 6 رکعات لمونځ وکړي، لم يتكلم فيما بينهن بسوء، په دې مابینځ کې یو بل بد کار ونه کوي، نو د 6 رکعات لمونځ د څو کلونو د عبادت سره برابر دی. د الله نبی فرمایي عدلنا له بعبادة 12 سنة، دا 6 رکعات لمونځ چې د ماښام د لمانځه وروسته سوی دی، دا به الله رب العزت ودته د 12 کالو په عبادت باندې وربدل کړي. چې یوه ورځ زما ورونو وکړي، یوه ورځ موږ او تاسو دا لمونځ وکړو،
ګواکې هغه زمانه چې موږ او تاسو د خپلو مندو څخه پیدا سولو، بیا تر هغه وخته چې بلوغ ته رسېدلو دغه وخت ګواکې موږ ټوله په عبادت کې تېر کړي. 4 رکعاته لمونځ وخت نشته. او زما ټول عمر دا فکر وي چې کاشکې دا خلک یو ګړی انتظار ماته کوي او د ماښام د لمانځه وروسته د 4 رکعاتو وخت راکوي. خو بیا چې فکر وکړم همدا به زما خپل شخصي کار وي، شخصي ګټه به مې وي، د خپلې شخصي ګټې پر ځای باندې اجتماعي او ټولنیزه ګټه دا ښه بولمه. دا ډېری کسان راغلي د قرآن ترجمې ته، خبرو اورېدلو ته هغه شخصي ګټه شاته کم پروا نه کوي. او که د چا سره وخت زما ورنو جمعې شپه رخصت ته او په جمعې ورځ رخصت ته نور وختونه پیدا سول، د 4 رکعاتو لمونځ پابندي وکړو کوو به انشاءالله تعالی. اوس نو کمی ګټې زما ورونو زه درته وایم، په لمانځه کې نورې کمی ګټې سته او موږ ته لمونځ نور کم سعادتونه را په برخه کوي. موږ ته لمونځ د کومو تاوانو څخه د خلاصون ضمانت راکوي. هغه علماء کرامو د وخت اسلافو ډېر شان لیکلی دي. خو زما منظور زما ورونو دا دی چې موږ ته خپل الله رب وفرمایله، موږ ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، بس دا کافي د دې لپاره چې لمونځ ډېر مبارک عبادت دی. خو متاسفانه چې په اوږدو شپو کې هم زموږ څخه د تهجد لمونځ پاته دی. نن ما د حدیثو کتابونه کتله، سبحان الله، د تهجد لمونځ څومره یو عجیبه لمونځ دی. یو حدیث شریف کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کومه صدقه ډېره ښه ده، کومه صدقه تاسو هم معلومه ده، هغه خیرات او صدقه ډېره ښه ده چې چپه خوله وي، پټ لاس وي، څوک نه خبر، تر هغې صدقې چې په ښکاره ډول وي. د شپې لمونځ هم د ورځې پر عبادت او لمانځه باندې دومره افضله دی لکه پټ خیرات چې پر ښکاره خیرات باندې افضلیت لري. د شپې لمونځ هر څومره چې د خوب ارمانجن وي په دې شپو کې پوره کېږي. د 2 رکعاتو لپاره چې راپورته سو، او دا زه په ګارانټي او ضمانت درته وایم، لکه په ښار کې چې ځینې شیان په ګارانټي باندې خرڅېږي، یو کال بعد که فریج وسوځل سو زه ضمانت کوم ګارانټي ده بل درکومه. دا زه هم په ګارانټي او ضمانت درته وایم چې تاسو یوه شپه راپورته سئ، سبا په خپل ژوند کې د برکاتو احساس کولی سئ او که یا. پر جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم لازمي او حتمي و دا لمونځ، خو دا هغه مبارک دغه یو احسان چې پر موږ باندې لازمي سوی نه دی. که دا لمونځ پر موږ باندې لازمي وای اوس به مو څه کولی؟ 15 وخت لمانځه کې لا کمزوري راڅخه کېږي، د شپې په لمانځه کې به نو بیا کم یو بهانه موږ جوړولی چې دا نسي کېدلی. د مبارک صلی الله علیه وسلم احسان دا دی چې پر دا پر موږ فرض سوی نه دی یا پر موږ باندې واجب سوی او ضروري سوی نه دی. نو د لمانځه پابندي زما ورونو په هر صورت کې پر ما هم لازمي ده او پر تاسو هم لازمي ده. الله رب العزت دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. نو روانه چهارشنبه به د یو سلسلې اراده و زما چې هغه شروع کړمه او په دې نیت باندې د نیت د اصلاح او د نیت د سمېدلو دعا تاسو هم راته کوئ چې اول الله رب العزت اخلاص سره نصیب کړي او نیت. نو انشاءالله بیا په ما کې هم هر څه راځي او په تاسو کې هم هر څه راځي انشاءالله تعالی. هغه د ځوانانو اصلاح په نامه باندې د بیاناتو یا د اصلاحي بیاناتو یو سلسله زما اراده ده چې شروع کړم د ځوانانو اصلاح. په دې کې نو کومو شیانو ته اشارې کېږي، څنګه بیانات به راځي، په دې کې د ځوانانو ملانې و غیرت ته، د ځوانانو سخا او سخاوت ته، د ځوانانو اخلاقو ته، د ځوانانو کردار ته، د ځوانانو لباس ته، د ځوانانو غلطو تعلقاتو ته، د ځوانانو د عبادت سره و شوق ده، د ځوانانو د خپل مور او پلار و عزت ته، د ځوانانو په ټولنه کې و اهمیت ته چې څومره رول دی لري، څومره اهمیت لري، و دغو شیانو ته به انشاءالله اشاره وي. خو دا به یو بیان نه وي زما ورونو. د ځوانانو پر هره موضوع، د ځوانانو ملانه یا د ځوانانو شجاعت و بهادري و دلاوري را روانه چهارشنبه به انشاءالله تعالی دا بیان وي. زموږ ځوانان څنګه اصلاح سي. زه یو څو دقیقې له دا موضوع ښه تشریح کوم. په هره ټولنه کې زما ورونو ځوانانو ته ډېر اهمیت ورکول کېږي. مدني ټولنې تاسو به د رسنیو څخه اورئ، مدني ټولنه د ټوله ځوانان دي او هر ځای چې هر څه کولی سي هغه ځوانان کولی سي. نو د ځوانانو مسؤلیت څه دی په ټولنه کې، دا به هم یو موضوع وي انشاءالله. ځوانان کم مسؤلیتونه لري او څنګه باید کار وکړي، دا هر څه به انشاءالله تعالی راځي. او انسانان ټوله متوجه هم ځوانانو ته دي. زما هم مطلب دا دی، دا اوس د لمانځه مخکې یو ملګري ویله چې دا پر دې موضوع ته هم یو اشاره یو خبره وسي چې د ځوانانو د هر چا په لاس کې ټلیفون دی.
او پلارم کوشش دا کوي د معمولی ضرورت لپاره ټلیفون، هغه ټلیفون د کشنی ټلیفون څخه غټ سي، د غټ څخه بیا پیسې هم ډیریږي، پیسې هم ډیرې مصرفیږي، کارډ هم راچول کیږي، انټرنیټ هم بابا را فعاله که، پلان هم را فعاله که. یو ټلیفون د بابا د جیب څخه د میاشتې 10,000 افغانۍ ته مصرف رسوي، د ټول شان ته به انشاءالله. نو روان چهارشنبه د ځوانانو اصلاح اول بیان به انشاءالله د ځوانانو غیرت، شجاعت او مړانه. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لا اله الا انت سبحانك فقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا من الابرار اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا فضلك عمن سواك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى